اجرا په نوم د ملنګ جان دو اجرا په نوم د ملنګ جان دو د نیمه شپې منګای د مولا لای د شاعرانو څانګې قدرمنې لیدونکي اورېدونکي سلام او مینه په دا هیله چې ریغو جوړ وویستی او ژوند به مو خوشحاله وي دغه نننی بانډار دا ماحول د نرې پروګرامونه جدا دی چې نن پروګرام چې کوم دی دا سندریز بانډار دی چې په هغه کې د موږ سره استاد محترم ګلبرجان وزیر صاحب وي او په ټوکړه باندې او شکرمل وي او نر بلا ملګري په بانډار کې ورسره وي نر په ډوله باندې او تاج استاد وي تاسو کتلای شئ دا پروګرام نو تر اخره پرې سره پکې توته شئ زیت الله خان وي سرفراز محترم وي نورشاد ناصر وي عمر وزیر وي صابل وي نو تاسو تر اخره پرې سره کتای شئ دا پروګرام او د نر ملګري سره شریک شئ نو ګلبرجان صاحب دا پروګرام را جوړ کړی دی د په باره کې څه نه څه په لیدونکي کتونکي ته ماشاءالله زه د ټولو ملګریو شکریه ادا کوم و بل مسرور زمیش تر پیر دی تر ځای مې د ډېر زه شکریه ادا کوم چې د میشته داسې په غا کې چې کیندای و صحرا دو غریزه علاقه دو په دا کې میشته پروګرام یې سیټ کو و میشته کیندای وون ټول د تاب ملګری سره وځي تشولي او میش خدا سي چې په دغه فن کې دا ډېر وخت نه لګیایي کنه خو خاص کر چې کیم ده کنه خپل ځون ته مشغوله جوړه کړي نور مې څه مقصد او غرض نشته و دا نه چې کیم ده کنه نیر داسې یار دوست ملګری وي هغه ځینې هدا سي وي د په مګ باندې خوشحال کې واسنو کېږي نرمیش ډېر د زویب صاحب مې ډېر شکریه ادا کوي او ان شاء الله مې تاسو ته خیر و چې کیم مشتر درې می غزل حضرت یې سندرو دته وړاندې کوي ان شاء الله قربان مننه زه چې وخت سره مختصر دی که پروګرام شیری شي ګلبرجان صاحب ډېره زیاته یوم صابر یو غزل لکه وړاندې کوم نن خو ډېرې عجیبه غړوې سترګې یا څومره رورو ښایسته غړوې سترګې بختوره یاره ته به اوس ودوې زما زړه کې ټوله شپه غړوې سترګې کاري درومې په سفر کوي مسافره مخته درومې په ستنه غړوې سترګې
ولکه چې جوړ کړي موسم په سرو ګلونو کرښې لکه چې جوړ کړي موسم په سرو ګلونو کرښې داسې ښکارېږي دا خوبانو په مخونو کرښې داسې ښکارېږي دا خوبانو په مخونو کرښې لکه چې جوړ کړي موسم په سرو ګلونو کرښې لکه چې جوړ کړي موسم په سرو ګلونو کرښې داسې ښکارېږي دا خوبانو په چاته دی خودلې د لاسونو کرښې بچې وچاته دی خودلې د لاسونو کرښې داسې ښکارېږي دا خوبانو په مخونو کرښې داسې ښکارېږي دا خوبانو په مخونو کرښې لکه چې جوړ کړي موسم په سرو ګلونو کرښې Karikida
दर्मंदोना बारान दैवारी की
وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم په صحرا کې د جمعه په ګوټ کې کښېنما چې ماښام شي بیا تکل د میخانې دا کلام دی حقدار صاحب چې کله مسافر شي بې جانانه شي سړی چې کله مسافر شي بې جانانه شي سړی له خپلې زندګۍ څخه ستومانه شي سړی له خپلې زندګۍ څخه ستومانه شي سړی چې کله مسافر شي بې جانانه شي سړی چې کله مسافر شي بې جانانه شي سړی
کلا پاتې له خپل ځانه شي سړی حقداره کلا پاتې له خپل ځانه شي سړی له خپلې زندګۍ څخه ستومانه شي سړی د ټولې ملګري په فرمایش باندې دا یوه سندره دوه تاڼۍ سندره چې سرپراز خپلې شاعري پکې کړې دو وطن ته ډالۍ کوم د چا په زړه کې چې د ښکلو سره مینه نه وي شیخه کنه هغه سړی خو چې بې دینه نه وي دغه براک پشر مې چې ورځ په ورځ زیاتېږي پوهېږم نه چې د براک پشر مې زیاتېږي ولې زیړه اشنا چې سپینه خوله دې تر وسکینه ژیره چې د ښکلو نه دیدن غواړې ته مضروبه خدای شته چې دا ټنډه بېله بړېله الله دې هېر کړه څو کلونه د مرګ وینه
پیر د درګې دا کوا وسګاوند جانا د چارې تور چې ګرځوا پی تو دلو ساشنا کانی پر پړې خلک ولی پلند جانا ټول ملګری په فرمایا یو سندره ده پښتو وکپ جګولارې زما یا خلک خبر جوړاوي وکپ ټیټولارې زما ونه دا یار قربانا کوي